بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د وینډوز پروګرام تقریبا 23م درس ده. تېره ورځ موږ په سیټینګ باندې خبرې کړې وې او دا مو ویلې سیټینګ نور پای ته ورسېدو. له هغه وروسته به راځو په څه باندې به غږیږو؟ کنټرول پینل باندې غږیږو. اوس راځم ګورئ کنټرول پینل له څو طریقو سره خلاصولی سو. نو اول که غواړئ چې کنټرول پینل دلته اډ کړئ نو له کومې طریقې به یې اډ کوو؟ رایټ کلیک به وکړئ، پرسونلایز ته به ولاړ شئ، بیا به دیمز مای کمپیوټر هم راوړ. دیمز ته کله چې ولاړئ، کله چې دیمز ته راغلی نو دلته ډیسکټاپ آیکن لرو، دې به کلیک وکړئ. له هغه وروسته دلته کنټرول پینل لرو، دا به ورته ټیک مارک اپلای کړه او دا هم ورته اوکې کړه. کلوز کړه. له هغه وروسته کنټرول پینل دلته راغی، کلیک وکړه، دې ځای به راخلاصې. دوهمه طریقه بیا رابسې سټارټ ته فقط سی پریس کې هم ګوره لیست هلته راځي. کوم پرا ورته ویلي کوم مشکل خو نشته، ګوره کنټرول پینل سر ته راغی، کلیک وکړه، دا به درته راخلاصې. او که غواړئ چې دا له رن پروګرام راخلاص کړې، ګوره سټارټ آر پریس کړه نو بیا به دلته فقط ورته لیکې کنټرول. صحیح څه کنټرول هم چې ورته ولیکو نو بیا به انټر کړي، دا کنټرول به فقط ورته ولیکو کنټرول. صحیح شو؟ کیبورډ ډېر سخت ده. کنټرول چې ورته ولیکو کنټرول پینل به نه ورته ولیکې، ګوره کنټرول پینل به تاسو ته راخلاصې. اوس کنټرول پینل باندې کلیک کوم. کله چې کنټرول پینل راخلاص شو، اوله کله چې تاسو کمپیوټر ته وینډوز وکړئ په دغه شکل سره دې سره بیا بعضې شاګردان مشکل لري، وایي کنټرول پینل خو موږ سم یې اوس دلته دا رقم شو. نو تاسو به وي باید ته راسئ نه دلته چیرته انتخاب د کټګرۍ ورته انتخاب ده، تاسو لارج آیکن ورته انتخاب کړئ، په دغه شکل سره به درته ښکاره شي. که سمال آیکن ورته انتخاب کړئ، ګوره په دغه شکل سره دا لارج آیکن چې دی دغه نورماله حالت ده. له هغه وروسته راځو کنټرول پینل په څو بخشو ویشل شوی ده. په کنټرول پینل کې بیخي ډېر شیان دي دلته. دې سیده په دې ټولو باندې نه غږیږو، فقط کوم شی چې مهم دی، کوم شی چې مثال د وینډوز مربوط دی هغه باندې غږیږو. اوس کنټرول پینل په څلورو بخشو ویشل شوی، یو هارډویر ده، بل انټرنیټ ده، بل نیټورک ده، بل چې د وینډوز مربوط ده. صحیح شو؟ موږ فقط په څه شی غږیږو؟ د وینډوز کوم مربوط شیان چې دي په کنټرول پینل کې په هغه غږیږو. خو په دې کې هم بعضې زیات شیان ویلې هم دي. صحیح شو؟ فقط ریویو درته کوم. له هغو وروسته دلته موږ اټو پلی لرو. په کنټرول پینل کې موږ دلته اټو پلی لرو. اول چې دلته به راسم کمپیوټر منیجمنټ به خبره ته کوم. رایټ کلیک وکړئ، له هغه وروسته کمپیوټر دلته منیج لرو. په نورو وینډوز 10 او په وینډوز 7 کې اول دلته د اډمنسټریټور په نامه یو هغه راتلو. صحیح شو؟ خو دغه وینډوز 11 کې نسن دا به بیا له کمپیوټر به رایټ کلیک وکړئ، له هغه وروسته منیج باندې کلیک وکړئ، دا به راخلاصوي. په هغو کې اول چې دا لوکل یوزر لرو. لوکل یوزر باندې کلیک وکړه. کله چې کلیک وکړو اوس موږ ته دوه فولډر راخلاصېږي، ګروپ او یوزر باندې کلیک کوم. نو اوس ما ته هغه یوزر لیست ښیي چې تاسو په کمپیوټر کې جوړ شوي یوزر خو پېژنئ. نو ګوره په اکاونټ کې مو هم شوي. صحیح شو؟ اوس کوم یوزر فعاله ده؟ رئیس زاهد فعاله ده. دا نور چې دی دغه علامه چې ده د غیر فعاله ده. دا نور جوړ دی خو غیر فعاله دي. غواړئ چې دا هم فعاله کړئ، رایټ کلیک وکړئ، له هغه وروسته دلته پراپرټیز لرو، دلته اکاونټ از ډیسیبل ده، دا ورته فعاله کړه، دا چې فعاله کړو اپلای کړه او دا هم ورته اوکې کړه. اوس دا هم فعاله شو. سټارټ ال پریس کړه، له هغه وروسته ګوره دلته راسه څو اکاونټه به راغلی، یوزر به راغلی. اپشن باندې کلیک وکړه، ګوره پاسورډ ته ولاړ شه، یو راغلی که نه. دغه ځینې لرې کړئ، دغه زیات پاسورډ دلته درته ښکاري چې مثال 2 درې هر څو یې جوړ کړئ. صحیح شو؟ پاسورډ ښه. اوس له هغه وروسته دا خو فعاله که غواړئ چې بېرته غیر فعاله کړئ، رایټ کلیک وکړه، نو بیا دلته پراپرټیز ته راسئ. کله چې پراپرټیز ته راغلی نو دا بېرته ورته غیر فعاله، کله چې غیر فعاله کړو نو دا ورته اپلای کړه او دا هم ورته اوکې کړه، نو دا به بیا څه رقم شي؟ بېرته به غیر فعاله. غواړئ چې دا هم غیر فعاله کړئ، رایټ کلیک وکړه، پراپرټیز ته ولاړ شه او دا ورته اکاونټ از ډیسیبل کړه، دا به هم غیر فعاله شي. خو اوس راځو د دغو پاسورډ شته که نه شته؟ پاسورډ شته د دغو یوزر رئیس زاهد. غواړئ چې مثلا دا پاسورډ ور ختم کړئ. موږ په یوزر اکاونټ کې داسې به وایو چې د دغو یوزر هغه پاسورډ باید د تا زده وي. یوزر په څو ډوله ده؟ په 3 ډوله ده. یو اډمنسټریټور ده، بل چې د سټنډرډ ده، بل ګیسټ انیمیل ما ده. صحیح شو؟ اوس دغه یوزر که چېرته مثال ته غواړې د دغو یوزر پاسورډ له منځه یوسې، کلیک وکړه. کله چې کلیک وکړو ګوره کله راځي تاسو به رایټ کلیک وکړئ، بیا رایټ کلیک کوم څوک سیټ پاسورډ لرو، سیټ پاسورډ د کلیک وکړو، اوس پروسیډ باندې کلیک وکړه. پروسیډ د کله چې کلیک وکړو چې پاسورډ ورته چینجوي که به ختمه یې، که دې چینجوو دلته ورته ولیکئ چې مثال 1 2 3 1 2 3 درته تکرار کړه ورکې کړه. که دې بیخي نه ورکاوه نو اوس دا وکې کړه. اوس درته وایي د پاسورډ هز بین، یعنې څنګه شو؟ ختم شو. اوکې که اوس راځه سټارټ ال پریس کوم، له هغه وروسته اوکې که کله ساین ان راغی، ساین ان باندې کلیک وکړه، پاسورډ یې څه شو؟ له منځه ولاړ. پرته له دې څخه چې موږ د دغو مخکینی پاسورډ زده یي،
ولې ځکه چې زموږ یوزر چې د اډمنسټریټور ده صحیح شو هغه ان شاء الله بیا په یوزر اکاونټ کې درته وایم سټنډرډ کوم کارونه کولای شي اډمنسټریټور کوم کار کولای شي او ګیسټ کوم کار نه کولای شي سو دا خو سره کوم سو ختم سو غواړئ بیرته ته چینج کې رائټ کلیک وکړه سیټ پاسورډ باندې کلیک وکړه پروسیډ او دلته بیرته پاسورډ ورته ولیکئ زه مثال ورته لیکم 3 2 3 او دلته هم ورته لیکم 3 2 3 اوکې کړه اوکې څخه وروسته دا هم ورته اوکې کړه اوس راځه سٹارټ ال پریس کړه وروسته راځه کله دلته رااله اوس پاسورډ مخکینی پاسورډ زه ورته وګم قبلوي نه که 1 2 3 ورته ولیکم وروسته انټر کې انټر د سکو اتوماتیک تاسو ته خلاصي صحیح سو کوړه دای زر بیخي لمانځي سرات کلیک وکړه ډیلیټ اوی رنیم نمې بدلای اوس چې د رای زاهد دلته ورته نام د نوم محبوب کا دلته ورته لیکن سي محبوب مې ورته ولیکو ورسره کلیک وکړه چې کلیک وکړه د محبوب به چینج شي ولې چینج نشو رنیم تر ده او دلته ورته لیکن سي محبوب انټر کا the username might not be the same ښه د کمپیوټر نه محبوب دی په دې خاطر نه کوي اوس ګوره دا بیرته وای د کمپیوټر نوم چې د محبوب دلته راسي دلته محبوب ورته چینج کې مثال محبوب ورته ولیکه محبوب خان انټر کې انټر د سکوز ګوره درته تبدیل کو صحیح سو نو اوس دا مشکل له کمپیوټر سره وخه اوس کوم سر خلاصو اوس بیا راځه دا غواړي ډیلیټ کې ډیلیټولای هم سي او نوم هم بدلولای سي خو ته واسه زه یو بل یوزر جوړم دی ورور لپاره مې یوزر جوړم رائټ کلیک وکړه خالد جای رائټ کلیک وکړو نو یوزر لرو د چا په نامه یې جوړای ورته د خالد په نامه یې جوړوم خالد پل نیم چې مثال تخلص لري کې نه لري کې درلود ورته ولیکه ډیسکرپشن کوم معلومات ورته لیکه نو هغه دلته ورته ولیکه پاسورډ ورته چې کې نه چورته نه پاسورډ زنه ورته چې مې 1 2 3 ورته واچو هر شي سي پاسورډ صحیح سو بل user must change password at the next along دا څه کار کوي دا مثال کله چې تاسو دا کریټ کې کدا ورته فعالي نو بیا تاسو یې مثال کله چې دا ورته فعالوي نو هغه کوم نفر چې دا یوزر خلاصوي نو څنګه دا یوزر خلاص کې تاسو دې ته پاسورډ چلای غوته پیغام ورکړي چې دا یوزر چې جوړ کړی دغه پاسورډ زده ته دا پاسورډ سره کنه چینج کا هغه فقط یو پیغام ورکړي کینه ولنده ورته غیر فعال کا دا ورته غیر فعال کوم یوزر کان ناٹ چینج پاسورډ د دې بیخي دا پاسورډ چینج نه کړای سي دا ورته انتخاب کا صحیح سو او نیور ایکسپیرینس دغه سیده بیا یوزرونه د کوم یوزرونه سیده مثال تقریبا تر 90 ورځې شاوخوا سکله تا پاسورډ چلی بیا ته پیغام درکې په 90 ورځې کې باید پاسورډ څنګه کې چینج کې کوم څه پیغام دې نه درکې نه دا هم مرتفعه کنه په دار کې یادات نه کې او کوم دغه اکاونټ ته جوړه دا ډیسیبل وی کې انیبل وی اوس دا غیر فعال ده البته به انیبل وي یعنی سره کوم به موجود وي کې ډیسیبل ورته انتخاب کې سینې باندې دا ورته فعال کنه دا ټول ځینې غیر فعال کوم دا بیرته ورته انتخابوم دا کریټ کې کله سیکریټ کلوز کې اوس د خالد په نامه یو یوزر لرو کې نه لرو اوس سٹارټ ال پریس کله سٹارټ ال څخه ورسره ګوره دغه د دوه یوزر راولو کرانه یو د محبوب خان د بل دی خالد په نامه ده زه بیرته دلته پاسورډ ورکوم 1 2 3 انټر کا لغه سره بیرته در خلاصي غواړئ بیرته ډیلیټ کې رائټ کلیک وکړئ دلته ډیلیټ لروندا به بیرته ختم شي تر دې چې هم سر خلاص ان شاء الله بل لغه سره ډیوایس منیجر لرو ډیوایس منیجر باندې کلیک وکړئ ډیوایس منیجر کې ته کولای شې مثال د خپل کمپیوټر د څرګند کې تنظیم کې مثال کنټرول کې د بل چا لاغه څخه لاسرسي څخه مثال وست تاسو کمپیوټر ته نه پر راځي اواز د فلمونه همیش ګوري د سپیسی باندې کلیک وکړئ لغه سره راځي داخل سي کمپیوټر ته داخل کله کمپیوټر داخل سو نو کوم فلمونه سي دغه ګوري وس راځي مثال د کې خو غنه سره راځي مثال دغه یو فلم چلاند مثال د درس ویډیو کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو اخدي د پلیئر سي د خراب ده نو رائټ کلیک وکړه دا بل پلیئر کې راخلاص کوم سي ده را خلاصي اوس ګوره د دې غږ سته که نسته که غواړئ چې مثال دغه د کمپیوټر غږ د مخ په بند کې یو خو دې طریقه لره کلیک وکړه دا خو د هر چا زده بیرته دلته راسي بیرته په خلاص کې نو بیا به راسي کله چې دلته راغلی ډیوایس منیجر ته سره راغلی اوس به دلته دغه ساوند ورته پیدا کړي ساوند دې چیرې ده ګوره ساوند دلته ده نو دلته اوس دغه ورته غیر فعاله که رایټ کلیک کولی غوره سره ډیسیبل که کله چې ډیسیبل کو نو د غږ چې ده غیر فعاله یا بلوتوت باندې شی ورته لیږي بلوتوت باندې کلیک وکولای شي مثال دا بلوتوت ورته غیر فعال کې یا هم مثال ماوس او کیبورډ کولای شي فقط رائټ کلیک کوه دلته ډیسیبل کوه صحیح سو لسنه سي ان انسټال کې
رایټ کلیک کوه انسټال به نه کوې. اوس ګوره دلته موږ په دې به رایټ کلیک کوې دلته به ډیسیبل کوې. ډیسیبل داسې کو بیرته غواړی چې مثال فعاله کړې بیا به د ډیسیبل په ځای انیبل راځي. سره هم خلاص و. یا دا فلاش چې دی فلاش یې ورته داخلوئ. یو اس بي غواړی چې دا بند کړي نو دلته راځه کومه مثال ورته بندوئ دا راځه ورته بندوه. دا بند کړی د هغې وروسته مکمل بیا وایي تاسو په کمپیوټر کې یو اس بي کار نه کوي. بل ډیسک منیجمنټ چې مخکې مو ویلی اوس دلته بیا هم مخته راغی. ګوره کلیک پوکو دا په هغه وخت کې ویلو نو دلته نه پوهېږم چې ولې کار نه کوي. چې کله مثال غواړې د کمپیوټر حافظه دې معلومه کړي چې مثال څومره حافظه وه خو دلته نور کارونه هم دي خو اوس دلته کار نه کوي. صحیح سو تر دې چې خو سر خلاص و څنګه نه. یا وروسته اټوپلی لرو. اټوپلی څه کار کوي؟ اټوپلی باندې کلیک وکړه نو موږ ته اټوپلی کې ویلکم ټو پینل ټیمز. ښه اوس راځم کنټرول پینل بندوم. له کنټرول پینل څخه وروسته بیا دا راخلاصوم. کله مې سره خلاص کو ښه ول داسې ښه خیر اوس نه راخلاصوي ځکه چې دغه مشکل یې پیدا کړه. خیر کمپیوټر خاموش او روشن کړئ نو بیا کمپیوټر سمیږي. سیس کنټرول پینل بیا راخلاصوي. نو نن تر دې ځایه بس ده. مشکل خو نه لرئ. سبا انشاءالله کنټرول پینل کې که نور کنټرول پینل چې ده ډېر زیات مخ ته ټیز یې ځو ده. صحیح سو کنټرول پینل کې ډېر شیان تکرار دی. سوال پوښتنه خو نه لرئ. راتلونکي درس پورې ښې